ملوم نو ای پیغمبره دوی نه مخ واړوه پر تا هیڅ ملامتي نشته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين البته نصیحت کوه ځکه چې نصیحت د مؤمنانو لپاره ګټور دی وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل څه کار لپاره نه دي پیدا کړي چې هغوی زما بندګي وکړي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون زه له هغو نه څه روزي نه غواړم او نه دا غواړم چې هغوی ما ته خواړه راکړي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله خو په خپله ښه روزي رسان دی د ډېر قوت خاوند او زورور فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون نو کومو کسانو چې ظلم کړی دی دوی ته هم خپله برخه عذاب تیار دی لکه چې د هم دوی په څیر خلکو ته د هغوی خپلې برخې رسیدلی دي د دې لپاره د دوی له مانه په منډه د عذاب غوښتنه نه کوي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده په هغه ورځ چې دوی له هغې نه ویرول کیږي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی